ملګرو موږ افغانان د سمندر ته لاره نه لرو، نو ځکه د طبیعت ډېرې زیاتې نظارې موږ او تاسې نه محروم یو. دا ګوره د سمندر غاړه ده او دلته یې مالګه وشیندله. د مالګې شیندلو نه وروسته یو ډول ژوندي حیوانات ورته وایي، اوس دې ته زه څه شی ویم، ژوندي اجسام دي دا راووتل د دې شګو نه او مالګه یې وشیندله، مالګې په واسطه. دا البته مالګه خوښوي، مالګې پسې راجیګ شوله. دا خلک دغه سمندري خواړه ډېر زیات خوري، وایي دې کې ډېر زیات پروټین دي. نو دا یې ونیول او دا به د خیره سره یو یو رانیسي. ګوره ټول راجیګ شول مالګې پسې، او اوس دغسې یو یو راوباسي. دا دی چې د دې سورو نه راویستل بېرته نه شي ورننوتلی، چې یو ځل راووتل. ګورئ او دا به وړي او دا به جوش کوي او دا به بیا خوري. که تاسې په خارج کې اوسېږئ نو کمنټ کې ولیکئ چې دا څه شی دی، هلته پیدا کېږي نه پیدا کېږي، او دا څه نومېږي، دې ته څه نوم اخلي. دې خواته نور هم راجیګ شو چې راجیګېږي او هغه دې ویډیو ته چې کوم کمنټونه شوي ډېرو ورته لیکلي وو، ما ولیده، ما زه به یې نوم پیدا کړم، نوم مې پیدا نه کړو، خو هغې ورته ویلي چې دا بچي دي او دا مه راوباسه، دا په خپل حال کې پرېږده، بال لري. ډېرو خلکو پرې خفګان ښودلی و. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ پاڼه در سره فالو کړئ.